تاسو هم خواري باید وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه په مایکروسافټ ورډ کې نننی درس دی لیکچر نمبر 3 نمبر درس کې به زه تاسو ته په یو موضوع خبرې کوم چې هغه موږ سره دی فنټ د دې لپاره لکه زه که یو جمله ولیکم لکه مثال مایکروسافټ ورډ او بیا د هغې په اړه باندې یو څو پاراګرافه لیکنه وکړم. اوس زمونږه هدف دا دی که چیرې زه دلته د دې لپاره یو ډیزاین یا یو سټایل غواړم چې هر یو سټایل زموږ په کار وي، صرف تاسې په هغه سټایل باندې کلیک وکړئ، هماغه ډیزاین او سټایل تاسو کولی شئ د لیکنې ته ورکړئ. چې کومه لیکنه مونږ انتخاب کړې بس صرف تاسې کلیک هم مه کوئ. ګوره مخکې نه درته پریویو ښیي چې دا ډیزاین دغه سټایل کې دی، ته دا اپلای کول غواړې یا نه. او که چېرته تاسې په دې فایل کې په دې اپشن باندې کلیک واخلئ او د هغې نه وروسته دغه انیبل لایف ریویو دا ټیک مارک اپ کړئ او دا د ځان سره اوکې کړئ، نو بیا به د هغې نه پس چې هر یو ډیزاین باندې تک درېږي هغه ډیزاین له مخکې نه نه ښکاري، پریویو نه کوي تر څو چې تاسو کلیک پې نه یې کړی. نو که مونږ وایو چې باید د کلیک نه مخکې مونږ ته دا ډسپلی شي، آپشن ته به راشئ او په دې کې به دا انیبل لایف پریویو ټیک مارک ولګوئ او دا به له ځان سره اوکې کړئ. بل دا چې مونږ کولی شو د دې لپاره سایز هم زیات. اوله یو خبره یاد ساتئ، که چېرته مونږ د پښتو لیکنه وکړو، لکه مثال په ډول زه ولیکمه ضیا انسټیټیوټ، داسې یو جمله مې ولیکله او داسې جمله لیکمه زه غواړم د دې دپاره یو ډیزاین ورکړم. تاسو کولی شئ د دې دپاره له دې ځینه مختلف ډیزاینونه چې کوم یو ډیزاین تاسو په کار یې کلیک ورباندې وکړئ هغه به اخلي. خو د پښتو دغه سټایلونه چې دي دا په دې ورډ کې نه، دا مې تاسو ته وینډوز کې ویلي وو. دا سټایلونه به تاسې د انټرنیټ نه یا د سی ډي نه راکاپي کوئ او بیا مو کنټرول فاینل کې که چې یو اپشن ویلی و فنټس، په دې کې به یې ننه پیسټ کوئ، اچوئ به یې، بیا به دا راځي پکې. بله خبره دا ده که چېرته مونږه په دې کې سټایل ورکو د انګلیش دپاره د لیکنې او د پرنټ لپاره چې کوم ډیر استعمالیږي کوم سټایل، نو هغه مونږ سره کوم سټایلونه دي. هغه مثال مونږ سره چې دی آیرن سټایل دی، کیلیبري سټایل دی، ټایمز نیو رومن سټایل دی. مونږ سره دغه سټایلونه چې دي مونږ ډیر استعمالو او باقي نور سټایلونه خو د انګلیسي ډیر دي، خو دا د پرنټ لپاره دا ډیر استعمالیږي. چې کله یو ټیکسټ تاسې پرنټ کوئ، یو ټیکسټ تاسې غواړئ چې پرنټ شي، د هغې لپاره موږ له دې نه ډېره استفاده کوو. د سایز په اړه باندې کله چې موږ د یو ټیکسټ سایز انتخابو، دوه رقمه سایزونه تاسې انتخابولی شي. یو دا چې تاسې کولی شئ د دې دپاره له دې ځینه سایز انتخاب کړئ. دا سایز انتخاب د 14 او 16 دا د ټایټل دپاره وي، چې ټایټل کې تاسې یا 14 انتخاب کړئ او یا په دې کې 16. او که چېرته مثال مونږ د دې ځینه کم سټایل سایز زیات انتخابو نو هم صحیح ده. 2 اویا پورې خو دلته لیکل شوي، نورې که زیات لیکلی هم شي ورته.
نو ټیکس د پاره د سایز انتخاب چې دی هغه له دې ځنه کیږي. موږ د دې لپاره شارټکټ هم لرو چې د یو ټیکس سایز زیات کو. خو ګورئ د باډي د ټیکس اندازه چې موږ سره ده هغه موږ سره د 11 او یا زیات نه زیاته اندازې موږ سره 12 ده. یا به 11 اندازه انتخابو او یا به مونږه 12. بیا ګورئ که چېرته مثال په ډول دا سایز تاسې انکریز باندې کلیک کې د انکریز سره د اندازه زیاتېږي او که مونږ چېرته په ډیکریز باندې کلیک کو ډیکریز سره بیرته اندازه څنګه کېږي کوچنی کېږي. د اندازې د زیاتوالي لپاره انکریزمنت او د اندازې د کموالي لپاره به موږ څه یوز کوو ډیکریزمنت. بیا ګورئ دې کې موږ سره چې دی شارټکټ یې د دې څه دی ټیکس د زیاتوالي کنټرول بریکټ سره تاسو یو سایز زیاتولی شئ او کنټرول بریکټ سره چې دی موږ یو سایز کولی شو هغه بیا څنګه کوو کم. ګورئ موږ سره بریکټ کوم یو کنټرول دې سایډ کې چې دا کوم بریکټ دی دې سره سایز زیاتېږي او په دې لیفټ سایډ کې چې کوم بریکټ دی دې سره بیرته سایز کمیږي یعنې کنټرول به نیسي. نو که چېرته زه کنټرول بټن ونیسم او رایټ بټن پریس کړم بریکټ والا سایز غټېږي او که کنټرول ونیسم لیفټ بټن ونیسم نو د لیفټ بټن سره بیرته سایز څنګه کېږي کوچنی کېږي وړوکی کېږي. موږ سره دلته موږ سره په دې کې سنټنس کیس لوور کیس اپر کیس کیپیټلایز ایچ ورډ ټاګل کیس دې کې که چېرته موږ دا د انګلیسي لپاره استعمالیږي. که زه یوه جمله ولیکم او دغه جمله مثال په ډول داسې ولیکو زه راغلم ما جمله ولیکله ضیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساینسز. د دې جملې د لیکلو نه وروسته تاسو وګورئ دا جمله ټوله په غټو حروفو ده. په دې کې سنټنس کیس دې ته وایي چې د جملې لومړنی حروف په غټ وي نور به باقي ټول واړی. دی به د اول حروف تاسو ته په غټو حروفو راوړي نور چې څومره حروف موږ سره دي هغه به ټول څنګه کوچني. که چیرې تاسې په دې کې لوور کیس باندې کلیک کې لوور کیس معنی ټول واړه که اپر کیس باندې کلیک کو ټول غټ که کیپیټلایز ایچ ورډ باندې کلیک کو لومړنی حروف به غټ وي نور به باقي ټول واړه او که ټاګل کیس باندې کلیک کو نو دی به لومړنی حروف ټول واړه راوړي او نور به ټول غټي. نو ضرورت داسې دی چې تاسې باید سنټنس کیس انتخاب کړئ. نور موږ په ګورو که اپر کیس ته ضرورت وي که لوور کیس ته خو د عامې لیکنې لپاره چې کوم انتخاب کیږي د پاراګراف لیکنې لپاره هغه باید څه وي سنټنس کیس وي چې د جملې لومړنی ورډ کرکټر باید غټ وي نور ټول واړه راشي. سنټنس کیس داسې لکه یو جمله تا شروع کړه نو دی اول حروف غټ کړي تر څو پورې چې فل سټاپ نه راغلی دی په وړو حروفو لیکنه کوي. خو چې کله فل سټاپ ختم شي دی به دوباره بیا لومړی حروف په غټو کړي بیا چې فل سټاپ نه راغلی بیا به دی تر وړو حروفو پورې یعنې هر فل سټاپ نه وروسته به په غټو حروفو لومړی کرکټر سټارټ کېږي. نو دا موږ سره په دې کې استعمال د دې آپشن دی. بیا که موږ دې ته مثال سایز ورکو دې لپاره دې نه موږ دې لپاره یو ډیزاین ورکو نو که زه چېرته په دې کلیر آل فارمیټینګ باندې کلیک کړم دې به تاسو ته څه وکړي دې به تاسو ته دا ډیزاین او سټایل هر څه ختم کړي.
کوم سایز چې تاسو ورکړی کوم فنټ چې تاسو ورکړی دی دا څنګه کې لري کی شارټکټ موږ سره کنټرول سپیس بار دی دا سپیس بٹن کنټرول سپیس بٹن سره دا سټایل ختمي دي او یا د هغې لپاره تاسو په دې کې له چی نه استفاده کوئ کلیر آل فارمیټینګ نه بل ګورئ که چیرته یوه لیکنه زه مثال بولډ کم نو تاسو په دې بی کلیک کې دا به بولډ شي یا تاسو شارټکټ استعمال کوئ کنټرول بی یوه خبره که لیکنه اټالیک راولئ نو تاسو په دې اټالیک کلیک کې دی به طرز باندې لیکنه راوړي کنټرول آی د دې شارټکټ دی چې تاسو د شارټکټ نه استفاده وکړئ او دا راوړئ یو لیکنه تاسو انډرلاین کوئ نو هغې لپاره به انډرلاین باندې کلیک او که زه چېرته مثال کنټرول یو باندې کلیک کوم نو کنټرول یو سره چې دی اټومیټیک هغه لیکنه انډرلاین شي بیا دې کې موږ سره مختلف قسمه انډرلاین دي چې په کوم انډرلاین ته کلیک واخیستو هماغه انډرلاین راځي هغې انډرلاین ته تاسې رنګ او کلر هم ورکولی شئ بل ګورئ سټرایک تھرو څه ته وایي که چېرته مثال په ډول زه یوه لیکنه سلیکټ کړم په دې باندې د کراس راکاږلو لپاره به دې باندې کلیک کړئ د دې شارټکټ موږ سره ډیفالټ نه وي خو تاسې د دې لپاره شارټکټ جوړوئ چې لکه اوس ګورئ الټ یو دا ما جوړ کړی دی تاسو چې کله نوی شارټکټ جوړوئ فایل ته راشئ آپشن ته بیا له هغې نه وروسته تاسې په دې ځای کې د کسټمایز او بیا کسټمایز او بیا په دې کسټمایز کې هوم ټیب باندې تاسو کلیک کړئ دلته تاسو په دې لیست کې وګورئ څه وګورئ سټرایک تھرو تاسو پیدا کړئ چې کله سټرایک تھرو تاسو پیدا کړو دلته به تاسو ودرېږئ شارټکټ ورته ورکړئ دا شارټکټ ډیلیټ کړئ ریموو نوی شارټکټ تاسو ورته ورکړئ الټ مثال ټي نو چې کله زه په دې اساین کلیک کوم دې کلوز کما نیکسټ ټایم چې یوه لیکنه تاسو سلیکټ کړئ او له کیبورډ نه تاسو الټ ټي بټن پریس کړئ په هغې منځ باندې به څه راکاږل کېږي کراس نو دی شارټکټ شو او دی طریقه شو په دې کې موږ دوه خبرې لرو یو موږ سره د سوپرسکرپټ خبره ده او یو موږ سره په دې کې د سبسکرپټ د سوپرسکرپټ او د سبسکرپټ څه معنی که زه مثال په ډول په دې کې یو تاریخ ولیکم لکه نومبر نو کله چې ان او وی ای ولیکم ما ته پریس انټر نو انټر سره ټول نوم راځي بیا چې کله سپیس بټن ووایم ما ته پریس انټر بیا ټول تاریخ راشي کرنٹ ډیټ زه لیکم 10 دلته ټي ایچ لیکم زه غواړم چې دا ټي ایچ بره راوړم نو موږ به دا سلیکټ کو او د هغې نه وروسته به تاسې په دې ځای کې د سوپرسکرپټ باندې کلیک کړئ نو دی به بره راځي یا د دې لپاره به شارټکټ موږ استعمال کو کنټرول شفټ مثبت کنټرول شفټ مثبت بټن سره چې دی دې تاسو ته دا بره راوړي کنټرول شفټ مثبت دا بټن یا موږ مثال دلته داسې لیکو H2O هغې نه وروسته تاسو دې سلیکټ کړئ چې کله تاسو په دې کې د سبسکرپټ باندې کلیک کړئ لاندې راځي او که چېرته موږ په دې کې کنټرول مثبت باندې کلیک کو دی شارټکټ دی د شارټکټ سره هم موږ کولی شو چې دا لیکنه چېرته راوړو لاندې راوړو نو دا موږ سره په دې کې د سوپرسکرپټ او د سبسکرپټ د آپشنو د استعمال طریقه شو هدف باندې وپوه شوې تاسو او دغه کې موږ استعمال وکړو بیا ګورئ دې کې که یوه جمله زه ولیکم مثال
ضیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساينس او زه غواړم د جملې لپاره یو خاص ډیزاین ورکړم نو تاسو بدل ترازی په دې کې کوم یو ډیزاین تاسو غواړئ چې هغه دې ته ورکړئ چې کوم سټایل تاسو په کار وي بس هغه سټایل تاسو انتخاب کې تاسو ورکولای شئ کوم سټایل آؤټلاین څنګه په کار دی شیډو څنګه په کار ده د هغه لپاره موږ ریفلیکشن څنګه ورکولای شو دا هغه لپاره تاسو کوم نور سټایلونه ورکوي دا ډیزاین او سټایل ټول په دې کې پراته دي کچیرته مثال په ډول زدل ته یو څو شماري ولیکم او بیا دا سلیکټ کوم کچیرته تاسو په دې کې وګورئ دلته تاسو سره نمبر سټایلز دي کوم سټایل ته غواړئ هغه استعمال کی صرف تاسو په هغه سټایل باندې کلیک کړئ سټایل دا ګورئ یو خاص ډیزاین دی کومه خبره په دې کې نور نشته د یو ډیزاین د اپلای کېدو لپاره به صرف تاسو په دې کلیک کوئ او صرف نمبر کچیرته مستا یو ډیزاین د نور کوم خاص ګټه نه لري که زه یو لفظ ولیکم لکه اف آی زیاتره ټیم داسې الفاظ چې هغه یو بل سره ټچ وي په لیګیټرز کې تاسو کولی شئ ګورئ زه لیکم اف آی یو بل سره تاسو ګورئ ټچ دی کنه دا ځکه چې موږ دلته لیګیټرز استعمال کړي لیګیټرز هم دې لپاره یوز کیږي چې دوه الفاظ سره څنګه کی یو ځای کی سټایلسټک سیټس کله دې انتخاب تاسو وکړئ او بیا تاسو په دې کې سټایلسټک سیټس کې کوم سټایل باندې کلیک کړئ نو هغه سټایل اپلای کیږي نه د دې مقصد دسی یو ورډ دې انتخاب کړو او بیا راغلی په دې کې دلته ودرېدي نو دی بس کی دی به هماغه سټایلونه چې کوم تا انتخاب کړي هغه بدل تر ډسپلی کوي لکه ما کمپیوټر سلیکټ کړی دی دلته ډسپلی کیږي دا کوم ډیزاین نه دی چې ته په کلیک وکړي صرف انډیویژولی د یو لیکنې ډسپلی کول دا په هغه لوکیشن کې مونږ کوو نو دې ته مونږ ویلی شو سټایلسټک سیټ او دا ډیزاینونه ټول مونږ یوز کولی شو بل ګورئ په ورډ کې چې کله تاسو یو لیکنه رائټ کړئ او بیا د دې لیکنې نه وروسته تاسو راشئ دلته یو لیکنه تاسو سلیکټ کړئ لکه مثال دا زه کولی شم دا لیکنه هایلایټ کړم که تاسو د لیکنې سلیکشن وانه او دلته په دې کلر تاسو کلیک کړو نو بیا چې کله آینده کې لیکنه سلیکټ کوئ تاسو تر باغه لیکنه هایلایټ کیږي کم یو ټیکس چې زمونږ ضرورت وي هماغه ټیکس تاسو کولی شئ هایلایټ کړئ او که چیرته موږ سټاپ هایلایټینګ باندې کلیک کوو بیا د لیکنې د سلیکشن سره به لیکنه هایلایټ کیږي او که چیرته نو کلر باندې کلیک کوو نو دی به د دې نه شی ختم کړي صحیح شو که نه دې شکل سره نو ګورئ سټاپ هایلایټینګ چې کله تا په رنګ کلیک کړی وي او رنګ استعمالي او نور دې په کار نه نو بیا به تاسو سټاپ هایلایټینګ او که تاسو دې سلیکټ کړئ د دې نه بیرته رنګ ختموي د هغې دپاره نو کلر یو د دې ټیکس عمومي رنګ دی دلته د دې دپاره به تاسو د دې ځای مختلف کلرز ورکوئ کوم یو کلر ته غواړئ چې هغه استعمال کړي د کلر د استعمال د پاره صرف تاسو انتخاب وکئ هماغه کلر به اپلای کیږي اتوماتیک بلیک کلر ته ویل کیږي یعنی تور کلر پرنٹ کې اکثر بلیک کلر مونږ ډیر استعمالو که زه د کیبورډ نه آلټ بٹن ونیسم زه کولی شم دغه سلیکشن والم یعنی لږ لږ سلیکشن خو که آلټ ونیسي بیا به ټوله لیکنه سلیکټ کیږي
که تاسو الټ بټن ونیولا او سلیکشن مو واخیستو تاسو کولی شئ هغې لپاره یو ځان ته کلر ورکړئ الټ ونیسئ سلیکشن تاسو والي د هغې لپاره یو ځان ته کلر تاسو ورکړئ نو تاسو چې کله ډیفرنٹ کلر کالمونو ته ورکوئ الټ بټن سره تاسو کولی شئ دې لپاره مختلف کلرز دې نه انتخاب میکس کلرونه او که چیرته نو اتوماتیک باندې کلیک کو بیا به دې ټولو ته بلیک کلر ورکوي مور کلرز هم همدا دي چې زه په یو رنګ باندې کلیک کوم او هغې لپاره یو کلر څنګه کوم اپلای کوم مور کلرز هم دې ته وایي ګریډینټ کلر هم همدا دي خو دې کې صرف دونه دي چې مکس دي لکه مثال ډېر کلرونه سره یو ځای کېږي بیا هغه په ټکس کې اچول کېږي که تاسو خپل کلر جوړوئ مور ګریډینټ باندې کلیک کړئ دې کې دا د رنګونو انتخاب سره نقطه انتخابوئ او په رنګ کلیک کوئ چې هره نقطه تاسو انتخاب کړه په رنګ مو کلیک کړو په هماغه نقطه کې به دې تاسو ته کلر درکړي دلته وګوره میکس کلر که زه د دې پر ځای لینیر کلیک کوم یا زه ورته مثال ریکټینګولر دا د کلر ډایرکشن تاسو سره اتوماتیک چینج کیږي چې دې لپاره کوم ډایرکشن پکار دی ها نو رنگونه تاسو پوزیشن هم تغیرولای شي دا رنګ دې طرف ته کړي نقطو په اساس باندې دا وګوره ریډ کلر به کلیک زیات وار سټایل مثال ریډیل کا ریډیل دیته نو که تاسو خپل رنگ جوړوي دا غي لپاره به تاسو ګریډینټ مور ګریډینټس باندې کلیک او که تاسو دا اتوماتیک انتخاب کینو دی خو معلومه خبره ده چې دا بلیک کلر به دیته ورکړي نو دا د فونټ آپشن شو د ان تر زیاته پورې ټولي آپشن مودل تسکړي استعمال کړئ وشو ان شاء الله په دې باندې نن بس کده